په تیرو ورځو کې پاکستان اصلا ښه وضعیت کې نه دی. د ترا په سیمه کې یوه ستره چاودنه شوې ده چې تقریبا 40 نفر یې وژلي او بې شمېره پکې زخمیان دي. په بلوچستان کې پرله پسې بمونه کېښودل کېږي چې له امله یې تر اوسه پورې 4 نفر مړه شوي او د 10 نه ډېر زخمیان دي او دا سیمې هم په مکمل شکل ناامنه دي. او شاید د همدې له امله په وارخطایۍ کې پاکستان د تورخم دروازه بیا د افغانانو په مخ تړلې ده چې ګڼو افغانانو په ځانګړي ډول هغو ته چې مریضان لري ستونزې یې پېښې کړي دي. دوی تر اوسه پورې اصلي دلیل نه دی ویلی چې ولې دا دروازه بنده کړې او اسلامي امارت هم په اړه کوم خاص غبرګون نه دی ښودلی. ځینې وزیران دا ناامنۍ د اسلامي امارت یا افغانستان له امله بولي. که چېرته په پاکستان کې دا ناامني دوام وکړي نو چین به په پاکستان بې باوره شي او کوشش به وکړي چې دوستي خپله ډیره کړي د افغانستان سره، په داسې حالت کې چې امریکا هم د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د دې له امله د پاکستان رسنۍ په تیرو ورځو کې په پاکستان کې دا ناامنۍ پټوي تر څو پاکستان منزوي نشي او په دې شکل له منځه لاړ نشي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.